قزاقستان په کابل کې د درملو د پلور څانګه او د سوداګرۍ خونه پرانیزي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند نن شنبه د 1415 لمریز کال د غبرګولي میاشتې په 13 نېټه د ارک په چهارچنار ماڼۍ کې د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال او د اقتصاد وزیر ښاغلي سریک ژومانګارین سره وکتل. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال یاد هیئت ته ښه راغلاست ووایه او د لوړ رتبه مسؤلینو سفرونه یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا په برخه کې مهم وبلل. د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال خوښي څرګنده کړه چې په وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګرۍ کې زیاتوالی راغلی دی. هغه وویل چمتو دي چې هرات ولایت ته د قزاقي اوړو د صادراتو د ترانسپورت په برخه کې سبسایډي ورکړي او همدارس به په کابل کې د قزاقستاني درملو د پلور څانګه او د سوداګرۍ خونه هم پرانیزي. ښاغلي ژومانګارین زیاته کړه د مالی اسانتیاو د رامنځته کېدو لپاره به د افغانستان بانک او غضنفر بانک کې د خپلو حسابونو پرانیستلو، په افغانستان کې د بیلابیلو کانونو په ځانګړي ډول د کرومایټ او زنک ډبرو د اکتشاف او استخراج، کیمیاوي سرې تولید او د دې ترڅنګ د مزار شریف هرات کندهار سپین بولدک اوسپنې پټلۍ شبکې د جوړولو په برخه کې عملي همکاریو ته چمتو دي. د دې لیدنې پر مهال قزاقي لوري د افغانستان خوراکي توکو د صادراتو زیاتوالي ته لیوالتیا وښوده او ویل چې د دوه اړخیزې سوداګرۍ د زیاتوالي لپاره به پر افغاني توکو مالیې راټیټې کړي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال له قزاقي لوري مننه وکړه او ډاډ یې ورکړ چې په یادو برخو کې به د افغانستان اسلامي امارت اړوند ادارې ورسره ګډ کار او همکاري وکړي. هر الويست خاور بدی بیا ټکل خوند کړم